أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا بأس باک نسته بأن په دې سره یصلي چې لمونځ وکړي الى ظهر الرجل و شاته د یو سړي قاعد ناست وي یتحدثو چې هغه خبرې کوي. ګوره دی لمونځ کوي د ده مخ ته سړی ناست دی هغه په مجلس باندې د یو چا سره اخته دی خو د ده خواته یې شا ده دا پروا نه کوي لمونځ یې صحیح دی. او یصلي لمونځ کوي و بین یدیه په مخامخ د لاسو د ده کې مصحف قرآن معلق پروت وي یعنی مخ ته قرآن مجید پروت دی دی لمونځ کوي په دې باندې هم باک نسته. او سیف یا توره معلق زړیږي توره پرته ده زړیږي یا توپک زړیږي یا چاړه زړیږي دی لمونځ کوي پر دا ځای باندې د ده مخ ته پروا نه کوي داسې دي. او علی بساط یا پر فرش باندې پیه پر دغه فرش باندې تصاویر عکسونه یو دی چې پر کم فرش لمونځ کوي پر دې باندې تصویران وي عکسونه پر جوړ وي. ولا یسجد سجده دې نه کوي علی تصاویر پر دا تصویرو پر تصویرو د سجده نه کوي نور پروا نه کوي. و یکره مکروه دی اندای چې د سجده وکي علیها پر دا تصویرو باندې که چیرې پر تصویر باندې سربیره سجده کول دا کار کول چې دی دا مکروه دی. و یکره مکروه دی اندا تکونه چې فوق الراس د سر څخه لوړ تصویر وي په سقف په چت کې یعنی په چت کې لوړ تصویر وي دی په دا ځای کې لمونځ کوي دا چې دی دا لمونځ مکروه دی. او بین یدیه یا مخامخ د دته چې دی لمونځ کوي پر دغه مخامخ د تصویر وي دلته لمونځ کول مکروه دی. او بحذائه یا په برابرۍ د باندې تصاویر عکسونه وي. او صورة یا بت وي موضوعة ایښول سوی یو بت یو چا د هلته ایښی وي مخ ته دی لمونځ کوي بس دا کار به نه کوي دا مکروه دی. او معلق یا زړیږي دغه بت زړیږي هم لمونځ به نه کوي. و اما اذا كانت که چیرې وو مقطوعة الرأس سر یې پرې و دی تصویر و چې دغه تصویر سر پرېولو تصویر ولو خو د انسان یا د حیوان د یو شي تصویر و خو سر یې پرېولو پروا نه کوي دا هم بیا جایز دی لمونځ دلته. یعنی به په دې سره معنا دا ده چې په دې اذا لم یکن کچیر نو له دغه تصویر لره راس سر نو سر نه درلودي او کان یا وو له د لره سر ولو فمحاه لري کړی و میټاو کړی به خیتی په یوشي سره یا ګنډلی وو یا په رنګ رنګولی وو د تصویر سر خراب کړی وو بیا هم چش دي بیا المنسیدی جایز دي. او كانت یاو صغیرة شنوټی تصویر لا تبدو نشکار کېدی لناظر کتونکو ته چې سړی ورته وګوري نه معلومه دی تصویر دونه کښنی تصویر و لکه دا بعضې تصویران د واټساپ ده یعنی دونه کښنی تصویر ولو په دې باندې ګوره په دا رقم تصویر وي چې په سترګو نه معلومیږي چې دا چیش دی دا اندازه نه ورکوي نو بیا هم صحیح دی په دا ځای کې لمونځ دې ځای ته نو فلا یکرهو نه مکروه کېږي دا کار. ولا بأس باک نسه بأن په دې سره یصلي چې لمونځ وکړي علی التنافس پر فرش باندې واللبود لبود یا کراسته یا غالی دغه دوه جمرات دي. لبود هغه شی ته ویل کېږي چې د وړیو څخه جوړ شوی وي د حیوان د پسو د دې د وړیو څخه جوړ شوی وي دې ته لبود ویل کېږي. یا کراسته او یا غالی دغه د وړیو څخه جوړیږي. وسائر الفروش او نور زیات پرشونه امکانات کچیرو مفروشتن غوړېدلی و رقیقا نرم ولو یعنی که څه هم نرم شی ولي پروا نه کوي بس پر دې لمونځ صحیح دي. وصلات المنځ علی الارض په مځکه باندې وما پر هغه شی باندې انبته چې راشنه کوي الارض مځکه هغه شی چې مځکه راشنه کوي ګوره یا پر مځکه باندې لمونځ کول یا پر هغه شی باندې چې مځکه راشنه کوي لکه دا چمنی دی یا بل دغه واښه پر دې باندې لمونځ کول چې دي افضل دا بهتر دي. در غالی در پارش در هر شی چې دی لمونځ پر مځکه بهتر دی یا هغه شی چې مځکه راشنه کوي پر دې بهتر دی. ولا بأس باک نسته بیان په دې سره یکونه چې مقام او ځای الامام د امام په مسجد په مسجد کې وي او سجوده سجده په طاق په محراب کې امام په مسجد کې دریږي خو سجده چې لګي هغه په محراب کې لګي دا سیدی دا پروانه کې د لمونځ برابر دي دا رقم. و یکره مکروه دی اندا یقوم چې دریږي په طاق په محراب کې ګوره امام د نن په محراب کې درېدل ګوره د امام کپشیر او تلوي څه اندازه در محراب څخه د دې لمونځ صحیح دي. او کچیر ټول پښې د نن په محراب کې د نن ولاړ ول پښې مکمل د نن په محراب کې د لمونځ کول چې دي د لپاره مکروه دی دا کار کول. و یکره مکروه دی اندا ينفرد چې یوازې وي په مکان په دا ځای کې هو هغه اعلی لوړ وي من مقام القوم امام لوړ ولاړ وي پر یو لوړ شي باندې ولاړ وي خو خلک ګرد لاندې وي یعنی نور په مځکه ولاړ وي دی پر لوړه تونګاچا یا پر لوړ ځای باندې ولاړ وي دا کار کول چې دي دا مکروه دي. من مکان القوم د قوم د یعنی د مقتدیانو د ځا څخه د ځای لوړ وي. اذا لم یکن کچیر نو بعض القوم بعضی قوم معهود د سر ګوره دا ځای به یاد ساتي که بعضې یو سپ مطلب یا څه خلک د ده سره لوړ پر دغه ځای ولاړ و نور که کښته ولاړ و بیا پروا نه کوي که دی یوازې لوړ ولاړ و دا نور کښته و دا کار مکروه دی. فإن انفرد که چیر یوازې و بالمکان پر داسې ځای باندې اسفلې چې کښته و اختلف المشایخ ګوره امام کښته ولاړ دی
قوم یا مقتدیان لوړ ولاړ دي، نو پر دغه ځای کې اختلاف المشایخ علماو په دې کې اختلاف کړی دی. په دې کې ویکره مکروه دی للمقتدی د پاره د مقتدی. ګوره په دې ځای کې چې دی کښته دی او هغه په دې کې علماو دا اختلاف کړی دی، څوک وایي صحیح دی مکروه نه دی، څوک یا مکروه دی، مکروه دی یا نه دی، په دې کې اختلاف دی. ویکره مکروه دی للمقتدی د پاره د مقتدی انده یقوم چې ودرېږي خلف الصف وروسته در صف وحده یوازې الا خبانه اذا لم یجد که نه کې فی دا فی الصف په صف کې فرجتن ځای وکذا د غرق یعنی د مخ په صف کې ځای نسته دی د شاوه صف ته ودرېدی دا نه دی مکروه. که چیرې د مخ په صف کې ځای ولو لوی سړی رالی شاته ودرېدی دا کار د دپاره مکروه دی، دغه شاته چې درېږي د دې چا دپاره. وکذا دغه رقم یکره مکروه دی للمنفرد د پاره د یوازې سړي اندا یقوم چې ودرېږي فی خلال الصف په میان کې د صف یصلي المنځ کوي فیخالفهم مخالف دی فی القیام والقعود په ناست او په ولاړ کې. دلته جماعت ولاړ دی صف دی رالی دی یوازې خپل منځ کوي دی په جماعت باندې نه ګډېږي خو د صف په میان کې ودرېږي. ګوره د صف د جماعت خلک چې دی هغه رکوع له روان وي سجدې له روان وي ناسته کوي دی د دل و د هغه لمونځ سره بدل وي. ګوره دی ولاړ وي هغه پر سجده پراته وي دی خپل جلال منځ کوي، نو دا کار کول چې دی د ده دپاره مکروه کار دی. وتکره مکروه دی صلات المنځ فی طریقې په لار کې العامة په عامه لار کې. ګوره چې خلک تیریږي او راتیریږي غټ روډ وي په دې کې لمونځ کول مکروه دی. وتکره مکروه دی فی صحرا په صحرا کې په داسې صحرا کې من غیر سترتی چې بې له سترې صحرا د خلک دی تیریږي او راتیریږي په دا ځای کې لمونځ کول د ده دپاره مکروه دی بې له سترې. ستره به د ده دپاره وي. ستره دی ښه دی لکه یو لرګی به راواخلي تقریبا لکه دغه د مسواکۍ ګوته په دغه اندازه پنډوالی به وي یعنې در دې به نری نه وي په دغه اندازه به پنډ وي، نور کار څونه پنډ صحیح دي خو اندازه به کم اندازه دغه د ګوتې پنډوالی وي د دغه مسواکۍ ګوتې یا سبابه ګوتې په دغه اندازه لرګی به یو ګاز قدر و مخ ته ودرېږي شرعي ګاز دغه به و مخ ته ودرېږي دا ستره سوه. نور که بیا پر دا روډ باندې خلک تیریږي که په دا صحرا کې خلک تیریږي د ده و مخ ته نور بس جومات چې ودرېدی هر څونه جومات په دې پسې ولاړ دی خو چې امام و مخ ته دا ستره ودرول بس د ټولو دپاره دغه یوه د امام ستره د ټولو دپاره ستره سوله. اذا خاف کبیردی المرور پر تیرېدو باندې ګوره پر دې باندې چې خلک تیریږي او راتیریږي بین یدیه په مخامخ ته ده بس نو به دا ستره ودري او که چیرې د خلکو بیره نه وله دغه یې لار وکړي پروا نه کوي بیا صحیح دی. ویکره مکروه دی فی معاطین الابل په هغه ځای کې چې اوښان درېږي د اوښانو د درېدو ځای یا فنډغالی دې ته ویل کېږي د اوښانو فنډغالی د اوښانو پر دغه ځای باندې چې اوښان سره راپنډ کړي د هلته یې سره راجمع کېږي په دې ځای کې لمونځ کول مکروه دي. والمزبلتي پر مزبله یعنې غوجل کې د غویو په پنډغالي کې چې په غوایي کې درېږي په دغه ځای کې لمونځ کول مکروه دي. والمجزورتي په قصابخانه کې چې هغه قصابان پسونه حلالوي په دغه ځای کې لمونځ کول مکروه دي. والمغتسلي په غسلخانه کې لمونځ کول مکروه دي. والحمامي په حمام کې چې لمونځ کول مکروه دي. حمام دا سرونه و دا چې کښنه کېږي یا غسلونه کې کېږي دا کې. والمقبره په هدره کې لمونځ په قبرو کې لمونځ کول مکروه دي. وعلى سطح الكعبه پر چت باندې د کعبې شریفې لمونځ کول یعنې د کعبې شریف و سر ته وخېږي لوړ پر کعبه شریف باندې لمونځ کوي دا مکروه دي. وفي فتاوای قاضي خان کې وایي اذا اعد کچیر برابر سوی و موضعا ځای فی الحمام په حمام کې لیس فيه تماثیل یعنی په حمام کې خو تصویرونه او دا شیان وي خو په حمام کې علیحده د لمانځه دپاره ځای برابر کړی چې دلته د لمونځ کوي بس صحیح دی دلته بیا د لمونځ کولی چې عکسونه او شی نسته کې یا په دغه کې د غسلخانه کې یو دی ځای برابر سوی دی چې د لمانځه دپاره دی یا په ادره کې دی ځای برابر سوی دی چې هغه د لمانځه دپاره دی یعنی د هغه قبرو د خواصه نمره د دیوال وال سوی دی نو بیا په دغه ځای کې لمونځ کول مکروه نه دی. ګوره مخامخ و قبرو ته درېدل سړی په لمانځه ودرېږي قبرو ته ولاړ وي دا کار کول مکروه دی. مخامخ و عکسو و دې شیان ته درېدل دا کار کول مکروه دي. خو که چیرې د دې دپاره خپل ترتیب برابر سوی ولو نمره و په مابین کې د قبرو د یا په مابین کې د عکسو د یا په مابین کې د هغه ځای چې هغه دی لمونځ ورته کوي دغه ځای نه و بیا د ده دپاره لمونځ کول مکروه نه دی. وصله لمونځ دې وکړي په دې کې بیا پروا نه کوي لا بأس باک نسته په دې سره یعنې لمونځ یې بیا صحیح دی. وکذا دغه رقم په مقبرتې په هدره کې که چیرې په هدره کې هم داسې یو نمره ځای جوړ سوی د لمانځه دپاره اذا کان که چیرې و بیا په دې کې موضع ځای و اعد برابر سوی و لصلات دپاره د لمانځه دپاره برابر سوی و ولیس فيه قبر په دغه ځای کې چې دا دی لمونځ کې کوي دا برابر سوی چې دی په هدره کې په دې کې قبر نه و
په دې بس دا ځای صحیح دی، په دې ځای کې لمونځ په دې باندې سباق نشته. ویکرو مکروه دی اندا یقرأ چې وایي کلمه یو کلمه او کلمتین یا دوه کلمې من سورة د سورات څخه ثم ورسته یترک پرېږدي ويبدأ شروع من سورة اخرى د بلس. ګوره یو سورت شروع کې یو تورې او دوه ووایي دا پرېږدي بیا بل سورت شروع کې، دا کار کول چې دی مکروه دی. ویکرو مکروه دی للامام د امام د پاره چې لمونځ ورکوي اندا یو اما چې امامت ورکړي قوم و قوم ته وهم دی له د تکارهون بد ګڼي، یعنی د دې دغه امام ثبت کیږي بخصلت په یو خو سره، یعنی په د مولوي صاحب کې پلانې کار سته په دې وجه باندې زموږ زړه نه پسې غواړي چې لمونځ پسې وکړم، نو د دغه امام د پاره لمونځ کول و دا قوم ته لمونځ ورکول دا مکروه کار دی. ګوره چې د ګرد قوم پر دې باندې مشوره یو د یو نفر د غل پسې کېږي دا رقم فکر وي چې زما لمونځ نه پسې صحیح کېږي، زړه مې نه پسې غواړي. که چیرې د ګرد قوم دا رقم فکر ولو د ټولو زړه نه پسې غوښتي بیا د دا چا دپاره لمونځ کول مکروه دی. دا امام چې لمونځ ورکوي او که د یو سړي و دوه و درې دا خو د انسانانو فکرونه دي، په دې کې بیا باک نشته. کارهون و بخصلتي په یو خوی سره و اندا یثقل چې اوږدی دا کار کول مکروه دی علیم پر دې باندې چې یو کار وسختوي تکلیف ورکوي پر بوجي علیم پر دې باندې بتطویل په اوږدوالي سره لمونځ دونه اوږد ورکوي چې پر خلکو باندې بوجیږي، دا غټې رکوع کول غټې سجدې کول سمع الله لمن حمده چې وایي دلته ډېر درېدل، دا بعضې انسانان چې دي ډېر غټ دغه کوي، رکوع هم ډېره اوږده وي، سجده هم ډېره اوږده وي، دا هم اوږده وي چې دا قومه کوي د قومي او دغه په مابین د سجدې د دوه سجدو په مابین کې جلسه یې هم ډېره اوږده وي، نو دغه کار کول چې دي چې پر خلکو بوجیږي دا مکروه دی، دا کار به دا رقم نه کوي. وان دا مکروه دی یعجلهم چې تلوار وکړي عن اکمال السنت د پر کېدو د سنت، یا لمونځ دونه چابک کوي چې قوم پسې ولاړ وي هغه سنت نشي پر کولی، چې په لمانځه کې کم سنت دی هغه پر کم اندازه باندې کېږي دا ګسه نشي پسې پر کولی، د سنت طریقې سره مخالف کړي، نو دا کار کول هم مکروه دی. وان دا مکروه دی یلجئهم چې مجبوروي خلق، یعنی دا خلق مجبوری الی الفتح و فتح ته علیه پر هغه باندې وعلیه پر ده باندې انداد یقرأ چې وایي ما تیسر من القرآن هغه څه وایي چې دته اسانه دی په قرآن کې، یعنی په لمانځه کې هغه آیات هغه سورت شروع کړي چې د ده ښه پوخ نه دی، دا د شا د خوا چې پسې ولاړ دا وایي دې ته مجبوره شي چې دی خطا ورته فتح ورکړي، هغه ځای دی بیا نه وایي چې دی کې خطا وځي دته پته ورکول کېږي، یعنی چې دته څونه اساني هغه ځای دی بیا په لمانځه کې وایي هغه چې څونه اساني ورته. وان عرض كثير دته پیرسو له دته شيء یو شی انتقل نقل الى آیات اخرى وبل آیات نقل د یو په وځای کې بند سلو واوښتي بل آیات او يركع یا رکوع وک ان قرأ کوي ما يكفيه چې په لمانځه کې کافي و. ګوره یا دې کچیر دی بند سلو بس واوښتي بل آیات سیدی پروانه کې وینه یا دونه ویلی چې په هغه باندې لمونځ سیدی بس رکوع له دی ولاړ سم بس سیدی. ګوره یا درې آیاته کدارې ویلی وو یا یو غټ آیات ویلی چې هغه د درو آیاتو په اندازه باندې کېږي چې لمونځ په صحیح کېږي بس بیا که رکوع له ولاړ سي هم صحیح ده. ګوره که د هغه ځای څخه نقل سي هم صحیح ده بل آیات یا رکوع له ولاړ سي هم صحیح ده. ګوره که چیرې د لمانځه د پوره کېدو اندازه نه و قرأت یې کم ولو بیا نشي رکوع له تللی. ویکرو مکروه دی اندا یمکث چې درنګ وکړي فی مکان یې په دې ځای کې بعد وروسته ما دغه سلام چې سلام وګرځي فی صلات په لمانځه کې چې سلام وګرځوي د دې څه وروسته ناسته د ده دپاره کول چې د دغه لمانځه څخه سنت وي. ګوره فرض یې وکړه د دا فرض وروسته سنت وي د ده دپاره کښېنستل مجلس کول دا کار کول دا د ده دپاره مکروه دی. الا قدرو مگر نه اندازه ما هغه یقولو چې وایي اللهم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام د دغه څه ویل ما سوا ځکه چې دا چې دی و به په دې سره ورد اثرون په دې سره حدیث راغلی دی چې دا ووایي. ګوره د دې په وینا باندې حدیث راغلی دی که دا ووایي پروا نه کوي او که چیرې نور پسې وزنډوي دا کار کول د ده دپاره مکروه دی. ویکرو مکروه دی تقدیم د مخوالی العبد د مرئي والاعرابي د سارایي والاعما د ړانده والفاسق د فاسق وولد زنا د حرمونی. ګوره د دغه انسانانو د مخ کول په جماعت کې چې سم بل څوک وي دغه مخته کول دا مکروه دی. فإن تقدموا کچیرې د مخ کې جاز روا دی. ګوره په دا کې هر یو د مخ کې لمونځ یې صحیح دی خو مکروه کار دی. اراده د بالاعرابي په سارایي سره وزنو که سارا سه یو ملا راغلی او دا بل منځ نه ورکوي یا ورکوي به په دې سره اراده د الجاهل د جاهل هغه څوک چې علم نه لري بې علمه څوک وي یعنی بې علمه څوک ته نه د مخ کې. ویکرو مکروه دی التنفل و نفل کول قبل صلات العید د اختر د لمانځه سره د مخ عیدګاه لکلل دي د عیدګاه د مخ د یې پلان نفلونه کې دا کار دی نه کوي و بعدها ورسته د عیدګاه دی هم نه کوي په جبانتي په عیدګاه کې. ګوره په عیدګاه کې به دا کار نه کوي و تنفل و نفل کې په مسجد یې په خپل مسجد کې او په بیت یا په خپل کور کې په کور یا په مسجد کې حالت د نفل وکړي چې عیدګاه لانی کړلې. ویکرو مکروه دی اندا يدخل چې داخل سي په صلات په لمانځه کې وقت په تحقیق کې اکثر اخذه نیولې
غائط ونیولی وي او بول یا بول غټ بول کوچنی بول د لورغل دي او داسې دروند دي نو د په منځ باندې ولاړ دي دا کار کول د لپاره مکروه دي وان کان کچیر اهتمام بهما په دې سره یشغله چې د مشغول کړي عن هدا دې یقطعهما پریدي یعنی بیا دغه المنز پریدي و د خپل دغه ضرورت پرکی او د سمات یو کبرته د سره او داس وکي په درانه او داس باندې المنز کول چې د ټینګ کیږي دغه المنز کول مکروه دي نو چې یار زموږ د کمزوري عبادت او بیا هغه پر دار کم باندې چې هغه بیا یار کمزوري بیا مکروه هم سپګټ برخ نو ګسل المنز مې د کار وېستي وان مزا کچیر ولاړ علی پر دې باندې اجزاه روات وقد پتا کې سر اسا ګناګار دي کچیر په دغه حالات باندې المنز وکي خو المنز صحیح سول المنز خدای نه دي چې المنز نه سول المنز وکي خو ګناهګار دي په دې باندې په دې خو په دې ګناهګار ځکه د فکر د الله د حضور سره دوري سو د فکر په دې کې چې وس او داس را سمات نسی وس بول را سونه په دې کې فکر نو دا کار کول چې دا ګناه ده وکذا دا غرکم ان اخذه کچیر ویني ویدی بعد الافتتاح ورسته د شروع د المنز شروع وکله ورسته باره او داس درون سول ویني ورسته او داس درنسو هم به بیا چې بکی برته به او داس ماته خپل او داس و د سره کوي بیا بل منځ کوي و یکرو مکرو د انده تكون چې قبله المسجد قبله د مسجد الى المخرج وهغه ځای ته چې مرداري کې غورځي ول کیږي مرداري چې غورځول کیږي مخت انبار پروت مرداري پرتی د دې د منظور تکي او الى الحمام یا وحمام ته مخامخ او قبر یا قبر ته مخامخ دا کار مکول مکرو دي ویني ګوره یو خو مسجد جوړ دی محراب جوړ دی نمره ته دا غسخه کچیر نمره ولا دیوال ول په ما باندې بیا صحیح دي او کچیر نو دا کار کول مکرو دي وان سوال کې المنز وکي په بیت په کور کې وقبلته قبله ده الى الحمام وحمام خاطه فلا باس په دې سره باک نه د کور په ځای کې هغه بیا پروانه کې و یکرو مکرو دي المرور تیریدل بین یدی په مخامخ د المانزه والا کې المسول د المانزه والا یعنی المانزه والا او مخته تیریدل دا کار کول مکروه دي اذا لم يكن کچیر نو عنده په مان کې د حائل پرده د دو د المنز کون په مان کچیر پرده نه ولا دا کار کول مکروه دي نحو ستره مخته در تبشول ستره د ګوتی اندازه د مسواکی ګوتی یا د سبابي ګوتی اندازه لرګي و مخته درول پندوالي کې هر څونه وو او الاسطوانتی یاستن او نحوهما یا په مثل د یو بل دار کم شی ولو یعنی یو پیلر یو شی ولاړو په دې باندې بیا المنز د داسې نه مکروه کیږي نو دغه مکروهات ولا دغه مکروهات ټول په ذهن کې ولري ځکه چې موږ په 15 وخت المنز کې هر غړي د المنز سره مخامخ کیږو نو چې یار موږ المنز پر دار کم باندې کو بیا مکروه هم وي مکروه تر سکللی موږ په خبر نه نو المنز د مکروهات څخه وساتي فصل في سنن امنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين